السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نن ورځې په انلاین واتساپ ګروپ درس کې ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې تاسو ټول رب جوړ او همدارنګه د ژوند په چارو کې بریالي اوسئ. د نن ورځې په درس کې زموږ څلورم لیکچر فایل 4A سیکشن موضوع ده. موضوع یا سبجیکٹ د نن ورځې فیملی اینڈ فرینډز دی. درس مطابق لومړی هم موږ د دې فایل یا د دې یونټ لغاتونه یا ویکابلري اخلو، بیا ګرامر همدارنګه کمیونیکیشن بینک یا محاوروي کومې جملې هغه اخلو، بیا کتاب کې کوم درس چې موږ ته راکړل شوی اوس هغه موږ لولو. So listen and repeat after me all these words. غوږ ونیسئ او دا لغتونه ما پسې تکراروئ. family, family, possession, possession, welcome, welcome, be nice, be nice, now, now, when, babysitter, babysitter, half, has. موږ سره د فیملی یا همدارنګه د پیپل اړوند یو څه ویکابلري بینک یا هم یو څه ګروپ ورډز هم شته. تاسو ما سره دا تکراروئ. بوای، ګرل، چایلډ، چلډرن، پرسن، پیپل، man, woman, friend, relative, fiancé, brother, sister, son, daughter, father, mother, wife, husband. دا اوس موږ د نن ورځې ویکابلري اړوند درس. اوس راځو د دې یونټ کوم ګرامري موضوع چې ده په هغه باندې لږ څه رڼا اچوو. زموږ د نن ورځې ګرامر موضوع اصل کې پوزیسیو اجیکټیو دی او د دې پسې یونټ کوم چې فایل 4B سیکشن دی هلته زموږ ګرامري موضوع بیا اجیکټیو دی. نو موږ هم لومړی اول اجیکټیو تشریح کوو او له هغه وروسته بیا پوزیسیو اجیکټیو باندې غږیږو. راځو د اجیکټیو تعریف اخلو. Adjective is a modifying word which modifies or describes a noun or pronoun. وی صفت یو توصیفون کې کلمه ده کوم چې توصیفوي یا هم تشریح کوي یو اسم یا هم ضمیر. یعنی په دې معنی صفت یا اجیکټیو هغه کلمه ده کوم چې موږ د اسم په باره کې یو څه معلومات راکوي یا موږ ته اسم نور زیات تشخیصوي یا مشخص کوي یا هم د اسم په باره کې موږ ته ډېر څه اړوند معلومات راکوي. کله کله دا صفت موږ د ضمیر په باره کې هم معلومات راکوي شي. د یو بل تعریف په شکل موږ ویلی شو adjective is a word that adds or gives extra information about noun. وی صفت داسې کلمه ده کوم چې د اسم په باره کې موږ ته اضافه یا نور زیات معلومات راکوي. لکه مثال فار ایگزامپل زه یم چې it is a car، دا یو موټر دی. که چېرته د دې موټر په باره کې غواړئ نور پوه شئ یا نور زیات معلومات ورکوئ تاسو کولی شئ د اجیکټیو نه استفاده وکړئ. لکه دلته چې لیکلي it is a very big car، دا یو ډېر لوی موټر دی. لکه this is pen، دا یو قلم دی. خو که چېرته تاسو غواړئ د دې قلم ځانګړنه بیان کړئ یا د دې قلم په باره کې نور معلومات ورکړئ نو تاسو ویلی شئ this pen is expensive، دا قلم قیمتي دی. دلته expensive موږ سره اجیکټیو دی. راځو د اجیکټیو په باره کې یو درې مهم نوټونه یا هم یادونه کوو.
لومړی چې د adjective used before nouns یعنی adjective معمولا یا اکثر اوقاتو کې د اسم نه مخکې استعمالیږي یعنی تاسو نشئ کوئ چې adjective د اسم څخه وروسته استعمال کړئ که چېرته په یو لغت کې وبخئ که چېرته په یو جمله کې اسم اوسي او تاسو غواړئ adjective استعمال کړئ نو ستاسې صفت به همیش د اسم نه مخکې اوسي لکه it is a very fast car دا یو ډېر تیز موټر دی نو fast adjective دی مونږ د موټر نه کوم چې ناون د دې نه مخکې استعمال کړو داسې نشئ ویلی چې it is a car fast دا بیا غلط دی صفت باید د اسم نه مخکې استعمال شي یو نوټ دویم نوټ په دې ډول دی use adjective after verb be کله کله د adjective د to be verb نه وروسته هم استعمالیږي لکه ویلی شئ he is tired هغه ستړی دی دلته tired د ازمار یا د to be verb نه وروسته استعمال شوی دی یا داسې ویلی شئ داسې نشئ ویلی he tired is نه دریم دا د adjective are same for singular and plural یعنی صفتونه همیشه یو شکل لري که هغه جمع اسمونه اوسي او که مفرد اوسي خو صفت همیشه همغه یو فارم کې کارېږي کوم چې سنګولر فارم یې دی لکه دا صحیح دی تاسو وایئ they are old cars دا پخواني موټرې دي نو old موټرې ډېرې دي نو مهمه نه ده چې تاسو باید صفت هم جمع یا هم څه اضافه وال راوړئ که چېرته داسې وایي نو دا بیا غلط دی they are old cars اکثره شاګردان هم داسې وایي فکر کوي چې دا راځه دا موټرې جمع دي راځه صفت هم ډېر کا یا جمع پلورل فارم کا that's wrong کوم چې غلطه ده راځو زمونږ د دغه یونټ اصلي درس موږ سره possessive adjectives دی ملکي صفتونه adjective بیا په ډېرو اقسامو پیدا کېږي یو قسم د adjective هغه ملکي صفتونه دي تعریف یې په دې ډول دی possessive adjective are used before noun to show possession or ownership وایي ملکي صفتونه د اسم نه مخکې استعمالیږي چې موږ د ملکیت او یا هم مالکیت وښیي یعنی هر هغه صفتونه هر هغه کلمې چې موږ ته ملکیت ښیي او اسم نه مخکې استعمال شوی اوسي they are called possessive adjective دې ته possessive adjective ویل کېږي په انګلیسي کې موږ سره عموما اووه ډوله اشخاص شتون لري نو لهذا دا ملکیت به هم همدغه اووه ډوله کسانو ته راجع کېږي د اووه ډوله کسان he she it I you we they کوم چې په سبجیکټ پر ناون هم پېژندل کېږي نو my the our their your his her its دا possessive adjectives دي دا کلمې په جملو کې د ملکیت ښودلو لپاره استعمالیږي او معمولا د اسم نه مخکې استعمالیږي مثالونه یې موږ سره دی this is my book دا زما کتاب دی that is his pen هغه د هغې قلم دی here is your camera دلته دا ستا کیمرا ده give me our computer back زموږ کمپیوټر واپس راکوي اوس دلته په چارټ کې موږ د هر سبجیکټ پروناون لپاره کوم possessive adjective معادل د هغه راغستیم دی او په ضمن کې پښتو معنا وي د هی لپاره موږ his لرو معنا ده د هغه نارینه لپاره کارېږي شي لپاره هر د هغې it لپاره its د دې I لپاره my زما یو لپاره your ستا یا ستاسې وی لپاره our زمونږ دی لپاره their د دوی یا هم د هغوی دا اوس زمونږ د نن ورځې ګرامر اړوند درس له دې څخه وروسته تاسې باید د کتاب درس ووایئ زه درته په راتلونکي ویډیو کې د کتاب درس هم تشریح کوم بیا په وروستی قدم کې چې کله د کتاب هغه فایل 4A سیکشن یونټ مو خلاص که بیا تاسې راشئ دلته یو څه پوښتنې دي دا وکړئ تاسې پوښتنې موږ سره د فیملی فرینډز اړوند دي څه وایي who are they معنا هغوی څوک دي what are their names دا هغوی نومونه څه دي can you name a few families related words وایي can you name a few families related words وایي آیا تاسې یو څه کورني ته منصوب یا مربوط لغتونو نمونه ویلی شئ لکه brother father داس لغتونه can you talk about your family آیا تاسو خپل کورنۍ په باره کې خبرې کولی شئ how many members are there in your family ستاسې په کورنۍ کې څومره غړي یا هم څومره غړي شتون لري can you define possessive adjective
possessive adjective تعریفوي شي. what are possessive adjective او بل چې دی possessive adjective کم دی یعنی 5 دي 6 دي 7 دي او نمونه یې وایه کم دي. دا زمونږ د نن ورځې فایل 4A د کتاب امریکن انګلیش درس و. په دې هیله چې له نننۍ درس څخه به مو تاسو څه زده کړی اوسي. په راتلونکي درس کې تاسو ټولو ته تر دې چې موږ راتلونکي درس کې تاسو سره یو ځای کېږو تاسو ټولو ته ښه وختونه.